السلام علیکم امنیت محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو لپاره تاسو په فرمایش باندې چې ما ته ډیر زیات میسیجونه تاسو په واتس اپ باندې کوي د تعویذونو په باره کې چې مونږ ته داسې تعویذونه راکړه چې هغه کول آسان وي نو زه خپل کتونکو لپاره ډیر زیات کوشش کوم چې داسې تعویذونه تاسو ته در وړاندې کما چې تاسو هغه تعویذونه وکړئ او خپل فائدہ ته اوچته کړئ زه چې کوم یو هم تعویذ اپلوډ کوم نو هغه زه تاسو په فرمایش باندې چې تاسو د کوم تعویذ په باره کې ووایئ او څنګه تعویذ تاسو وغواړئ نو زه هغه په باره کې تاسو ته ویډیو جوړه کوم چې تاسو د هغه تعویذ نه فائدہ اوچته کړئ نو دا ما یو بل تعویذ تاسو ته لپاره راوړلو د ډیر میسیجونه په دې باندې راځي چې زمونږ محبوب مونږ سره وي مونږ سره ناس هم وي مونږ سره ګرځي هم مونږ سره خبرې هم کوي خو بیا هم مونږ کې دومره انټرست نه اغلي یعنی ناس خو مونږ سره وي خو په سوچ کې بل انسان وي د صفت بل انسان کوي نو غواړي چې د دریم کس چې کم دی هغه ترمنځ اوزي نو دا تعویذ ما هغو خلکو دپاره راوړلو لکه څنګه چې ښځه چې خاوند وي د دوی په منځ کې یا بل سړی راشي یا بله زنانه راشي نو د دوی ولا چې کومه رشته وي هغه ختمه شي خرابه شي نو دا تعویذ ما تاسو دپاره راوړو که چېرې ستاسو انډیوالي ستاسو ډېره پخه وي او د دریم کس ته به چې ستاسو انډیوالي خرابېږي او یا ستاسو محبوب تاسو سره وي خو تاسو سره محبت نه کوي توجه ډیره زیاته بل خواته ورکوي نو دا تعویذ تاسو استعمال کوي ستاسو محبوب بو تاسو نه علاوه ورته په جهان کې هم بل څوک نه ښکاري که هغه ښځه دی نو خاوند دپاره یې کولی شي او که خاوند وي ښځې دپاره یې کولی شي دا تعویذ دې دپاره دی چې تاسو چا دپاره استعمال کوي نو هغه به تاسو په محبت کې دیوانه شي لیونی به شي لکه څنګه چې مجنون د لیلا په محبت کې شوی و تعویذ دپاره تاسو اول صفا سوتره لباس واچوئ یعنې جامې واغوندئ او دس وکئ او یو سپین کاغذ چې هغه وړاندې نه وي استعمال شوی او کپنۍ لخوا هم په هغه باندې لکیرې موجودې نه وي او یو تور پین به راواخلئ دا تعویذ به تاسو د ورځې لیکئ ورځ تاسو سره چې کومه هم اویلیبل وي ورځې مقرر نه دی ټیم مقرر نه دی د تاسو څه ټیم هم کولی شي چې څه ټیم تاسو ته اسانه ښکاري نو بل چې تاسو کله دا تعویذ لیکئ نو تاسو یو د تنهایۍ ځای به منتخب کړئ چې هغه ځای کې څوک ځي راځي نه یعنې یو کمره تاسو منتخب کړه خو تاسو به کوشش کوئ چې هغه کې د جاندار تصویر نه وي لګېدلی بیا به تاسو د قبلې طرف ته مخ کوئ چې کوم طرف ته مونږ سجده کوو په جانماز باندې به کښېنئ درې لکیرې به ووایئ دا شانتې چې څنګه دکې ویل شوي دي بالکل سیده یوه به ټولو نه ستره وي بله به ورکوټې وي او اخري چې کوم ځای کې لیکل شوی دی الخب فلا بن فلا دا لکیره به دي لږه شانتې د نورو نه وړه بیا د ټولو نه بره چې په ستره لکیره باندې کوم عادت لیکل شوی دی تاسو به سیم ټو سیم همدغه شانتې لیکئ تاسو به ورکې څه تبدیلي نه کوئ بس ده ته به وګورئ هغه شانتې به تاسو دا تعویذ تیار کوئ بیا به دویمې خانې ته راشئ دغه شانتې تاسو چې دریمې خانې ته راشئ نو هغه ځای کې لیکل شوی دی الخب فلا بن فلا الخب به ولیکئ بیا به تاسو د خپل محبوب یا چې چا دپاره تاسو دا تعویذ کوئ که هغه انډیوال وي که خاوند وي که ښځه وي که کومه هم د محبت رشته وي تاسو چا دپاره لیکئ بیا به تاسو الخوب ولیکئ بیا فلا په ځای به تاسو د خپل محبوب بلکې د هغه کس نوم به واچوئ چې چا باندې تاسو دا تعویذ کوئ که هغه هلک وي نو بین به یې کوئ او که جینۍ وي نو بنتې به یې کوئ بیا به د هغې د مور نوم ولیکئ که چېرې تاسو ته د مور نوم نه یي زده نو تاسو بیبي هوا استعمالولی شئ د مور نوم په ځای باندې بیا چې دا کله مکمل شي نو دا به تاسو څلور دوبراها کوئ یعنې ممجمه به یې کوئ تور تار به د دې نه تاو کوئ لږ شانتې عطر خوشبو به په دې تعویذ باندې ولګوئ بیا به دا قبرستان ته یوسئ او چېرته په قبرستان کې به یې دفن کوئ ما ډېر تعویذونه تاسو ته ډېر اسانتیا سره راوړي دي ما څومره کتونکي دي چې هغو ته څومره اسانتیا وي زه ورته هغه تعویذونه اپلوډ کوم دا تعویذونه آسان دي خو د دو اثرات دومره زیات دي که تاسو زما ښودلې طریقو سره او ستاسو خپل روحانیت زیات وي او تاسو یې د نیک کار دپاره کوئ نو تاسو ته به 100% رزلټ میلاویږي په د تعویذ کې دا تعویذ به تاسو ته په 24 غنټو کې رزلټ درکوي دا نه دی چې تاسو به 3 ورځې 4 ورځې خو که چېرې تاسو ورکې میسټیک نه وکړلو نو دا به تاسو ته 24 غنټو کې رزلټ درکوي بل چې کله تاسو تعویذ کوئ که هغه زما وي که د بل چا وي نو تاسو 4 وړه سورتونه وایت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ د تعویذ لیکنو نه مخکې چې تاسو خپل اثار وشي دا موږ
موکلات تعویذونه وي د هر یو تعویذونو خپل موکلات وي خپل جنات وي چې تاسو د هغو اثرات نه بچوي کړي نه تاسو نه پکې سم میسټیک هم وشي نو تاسو به خپل اثر کړی وي تاسو به د هغو جناتو گزار نه د تکلیف نه محفوظ وي یعنی تاسو ته به هیڅ نقصان نه درکوي بس دا چې ما کومې طریقې تاسو ته ښودلې دي تاسو ویډیو ګورئ چې تاسو په مکمل پوهیږئ اکثر تاسو ویډیو سکیپ کوي یا مخکې وروستو کوي نو تاسو ته بیا پته نه لګي او یو چې کله کوم یو تعویذ هم لیکئ تاسو به خپل یقین 100% ساتئ او تاسو به خپل تصور مضبوط ساتئ چې چا دپاره تعویذ لیکئ که چېرې د چا تصور کمزوري وي تصور مطلب د دی چې تاسو چا دپاره تعویذ لیکئ تاسو یې لیکئ انډیوال دپاره او داسې کې ستاسو خپله وایف یا خپلې فیملۍ کې څوک په دماغو کې هغه وخت کې ګرځي نو دې ته وایي تصور نو تاسو به خپل تصور مضبوط ساتئ چې چا دپاره کوئ او که چېرې ستاسو تصور کمزوری وي تاسو ډېر هم وغواړئ خو تاسو د محبوب سوچ دماغو کې نشي راوستلی نو تاسو د محبوب تصویر خپلو سترګو وړاندې کېږدئ په دې کې د تاسو د نوم لیکلو څه ضرورت نشته دی ځکه چې دا تعویذ لیکئ تاسو په خپله باندې او که نه بل څوک یې تاسو دپاره لیکي نو بیا به هغو ورکې تاسو نومونه هم استعمالوي زما یو چند ورځو نه طبیعت ډېر زیات خراب دی خو بس د غریبۍ او د مهنګۍ د وجې نه هغه شانتې علاجونه مې نه دي کړي چې څنګه کول پکارو ژوند دی که څه خبره رانه په ویډیو کې داسې شوي وي چې زما کتونکي چې څومره هم دي هغو زړه پې ازار شوي وي زړه پې خفه شوي وي نو زه د هغو ټولو نه بخښنه غواړم چا زما په ژوند کې ما سره بد کړي دي که چا زما په ژوند کې ما سره ښه کړي دي ما ټولو د زړه نه معاف کړي دي زما د چا نه هېڅ هم نفرت نشته ده زړه کې مې چا نه هېڅ هم خفګان نشته دی ما ټول بخښلي دي خو د مرګ او د ژوند څه پته نه لګي نو زما چې څومره کتونکي دي یا هغه ما نه نفرت کوي یا هغو ما سره محبت کوي یا هغو زما ویډیوګانې ګوري سپورټ یې کولو نو زه هغو ټولو د زړه نه شکریا ادا کوم او تاسو ما ته لپاره دعاګانې کوئ او زه به تاسو دپاره دعاګانې کوم ما خو تاسو ته ویل چې هر یو انسان خپلې مجبوریانې لري ما طبیعت ناساز دی خراب دی د کفي ورځو نه ما ته چې چا په وټساپ میسیجونه کړي دي نو ما کوشش کړی دی چې زه هغو ته جواب ورکړم او که نه د چا جواب مې نه وي ورکړی نو زه هغو نه معذرت غواړم یا مې ورته جواب لیټ ورکړی وي اکثر خو داسې نه کېږي چې زه چاته جواب نه کړم ولې چې ما ته څوک میسیج وکړي نو زه فورا کوشش دا زما وي چې زه هغو خلکو ته فورا جواب ورکړم چې د چا په زړه کې ما نه ګیله رانشي یا د زړه نه په دعا راته ونه کړي نو تاسو ته ما ویلي چې تاسو ما ته کال مه کوئ ولې چې زما په کور کې بجلی نشته دی چې زه یې فون چارج ته ولګوم زمونږ ګاونډیان دي زه خپل فون هغو کره چارج ته لګوم نو بیا چې کله تاسو لګاتار فونونه کوئ نو بیا هغو کور کې نارینه نه وي زنانه وي نو هغو ته مصلحت تر جوړېږي نو هغو موږ ته وویل چې تاسو فون مو کره مه راوړئ نو ستاسو د وجې نه چې هغو خلکو د وجې نه چې څوک بار بار رنګونه کوي چې ما ویلي هم دي چې زه مجبوریانې لرم کله تاسو چې څه مسله وي وایس میسیج پرېږدئ په وټساپ باندې کله وایس میسیج واورم نو ته به تاسو ته فورا جواب در کوم ما انبوکس کې خپل د وټساپ نمبر ورکړی خو ډېرو به په کمنټ کې دوباره غوښتلو نو ما هغه وټساپ نمبر تاسو ته سکرین ته راوړلو چې تاسو اسانتیا سره یې اخلئ او چې د چا څه مسله وي چې تاسو ماته په رابطه کولی شئ دا زما ویډیو چې کومې دي دا ما ستاسو د فایدې دپاره کوشش کړی دی چې تاسو ته فایدې دپاره یې جوړې کړم نو چې تاسو کله ویډیو خوښیږي نو ویډیو لایک کوئ کېدلی شي چې زما چینل کامیابیږي زه په دې جهان نه وم او داسې هم کېدلی شي چې زما کتونکي ما سره فل سپورټ زما په ژوند باندې وکړي ولې چې د مرګ نه پس که تاسو زما اواز به هم اورئ زما چینل به هم سپورټ کوي زما ویډیوګانې به هم سپورټ کوي خو چې زه په دې دنیا نه وم نو زما دا چینل هېڅ هم د فایدې نه راځي او نه به تاسو به ډېر انتظار وکئ چې زموږ استاد زموږ ورور به موږ دپاره ویډیوګانې جوړې کړي نو زه په دې دنیا نه تللی وم خو دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې تاسو که د دې اجازت غواړئ نو اجازت دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما لخوا به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي که ژوند وفا وکړه نو تاسو سره به زه په بله ویډیو کې ملاقات کوم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ